السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې یو ډېر خوندور سټینګ در وښیم. که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا کله هم تاسو ته ټلیفون راسي نو ستاسو موبایل به د هغه سړي نوم اخلي چې دې سړي به تاسو ته ټلیفون راکړی ده. نو که چیرې تاسو هم دغه سټینګ په خپل موبایل کې کول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده کالر نیم اناونسر. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه له تاسو څخه پرمیشنان غواړي. لاندې کلیک ټو اپروو پرمیشن بټن ده، په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه ټول اپشنانو ته به تاسو پرمیشن ورکړئ. بیا به تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ به تاسو ګوګل ټیکسټ ټو سپیچ انجن سلیکټ کړئ. کله چې تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ نو ستاسو په موبایل کې به سپیچ آن سي. نو اوس موږ راځو ګورو ساید موږ په موبایل کې سپیچ آن ده که نه ده. نو لاندې سپیچ ټیسټ بټن ده، په دغه بټن This is a test message from your friend. ګورو دوستان تاسو کتلی شئ زموږ په موبایل کې سپیچ آن ده. بیرته به تاسو شاته راسئ. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ لاندې موږ سره راغلی اناونسینګ از انیبلډ. ګورو دغه اپشن زموږ په موبایل کې آن سو. اوس کله موږ ته څوک په موبایل کې ټلیفون راوکړي نو زموږ موبایل به د هغه سړي نوم اخلي چې دې سړي تاسو ته ټلیفون راکړی ده. نو راځو ګورو زه تاسو په دې کې نور اپشنان درښیم. په دې کې اول اپشن د کالس، په دغه کالس کله هم تاسو کلیک وکړئ نو په دې کې اول اپشن د سپیک نیم، دغه اپشن به تاسو آن کړئ. بیا کله تاسو ته څوک ټلیفون راوکړي نو ستاسو موبایل باندې هغه سړي نوم اخلي. بیا په دې کې دویم اپشن د انونس انون نمبر، دغه اپشن به هم تاسو آن کړئ. بیا چې څوک تاسو ته په ناولده نمبر ټلیفون راوکړي او هغه نمبر له تاسو سره نه وي سوی نو بیا به ستاسو موبایل د هغه سړي نمبر اخلي چې په دغه نمبر باندې تاسو ته ټلیفون را روان ده. بیا په دې کې دریم اپشن د نمبر اف ټایمز ټو اناونس، دلته بیا تاسو ټایم ورښولی شئ چې څونه وارې دې تاسو ته د هغه سړي نوم واخلي. نو هر څو وارې چې مو ورښوئ هغونه وارې تاسو دلته ورښولی شئ. مثال ما 3 وارې وښوئ، زه غواړم چې ما ته د زما موبایل 3 وارې د هغه سړي نوم واخلي کوم سړي چې ما ته ټلیفون راکړی ده. دغه رقم په دې کې دوه نور اپشنان دي، یو د سی بیفور او یو د سی اپټر. سی بیفور مین تر نوم مخته او سی اپټر مین له نوم بعد کې. اوس زه ورته وایم چې ما ته هر څوک ټلیفون راوکړي نو د هغه تر نامه مخته د های وایي، بعد کې د وایي اس کالینګ. اوس مثال ما ته رحیم خان ټلیفون راکړی نو بیا به زموږ موبایل وایي های رحیم خان اس کالینګ، ځکه ما ورته تر نوم مخته های وایه او له نوم بعد کې اس کالینګ وایه. نو دغه تاسو ورچینجولی هم سئ. بیرته شاته راځو ګور په دې کې بیا بل اپشن د اډیو. په اډیو کله تاسو کلیک وکړئ بیا تاسو په اډیو کې چینجینګ راوستلی سئ. په دې کې اول د سیټ سپیچ ریډل دی، تاسو هغه غږ ورتېزوئ څوکه کولی سئ. اوس ګوره فلحاله دا رقم ده، زه راځم This is a test message from your friend. ګوره فلحاله دا رقم ده، زه راځم تېزوم یې. ګوره دا ما تېز کړئ. This is a test message from your friend. ګوره دوستان تاسو کتلی شئ دغه تاسې تېزوئ څوکه کوی سئ. بیا په دې کې راځي سیټ پیچ دلته بیا تاسې غږ پنډوئ نری کوی سئ. ګوره اوس فلحاله دا رقم This is a test message from your friend. زه غږ یې نری کومه. ګوره دلته تاسو This is a test message from your friend. دلته ګوره تاسې غږ ورچینجولی سئ. This is a test message from your friend. نو هر کوم غږ چې مو ورکوئ غږ ورکولی سئ. بیا په دې کې د سیټ ویلیم دلته بیا تاسې اواز ورتېزوئ څوکه کولی سئ. ګوره د ما This is a test message from your friend. ټول تېز کړئ نو دلته تاسې اواز ورتېزوئ څوکه کولی سئ. دغه رقم به دا نور اپشنانو تاسې کار مه لرئ. بیرته شاته راسئ. ګوره بیا په دې کې بل اپشن د اس ام اس. په اس ام اس کله هم تاسو کلیک وکړئ اوس کله تاسو ته میسج راسي نو میسج به هم تاسو ته ستاسو موبایل وایي، ټوټل میسج به درته وایي. که چیرې تاسو غواړئ چې یا موږ ته د موبایل میسج نه وایي، صرف د هغو کسانو نومان دې اخلي کومو کسانو چې تاسو ته ټلیفون راکړی ده نو دغه ټول اپشنان تاسې بند کړئ. بیا به صرف او صرف تاسو ته د هغو کسانو نومان اخلي کومو کسانو چې تاسو ته ټلیفون راکړی وي، میسجان شی به نه درته وایي. نو بیرته شاته راځو ګوره په دې کې بل اپشن ده وټساپ سیګنال. په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ نو که چیرې تاسو غواړئ چې د وټساپ میسجان دې موږ ته ووایي دغه اپشن به تاسې آن کړئ. بیا کله تاسو ته څوک په وټساپ کې میسج راوکړي نو ستاسو موبایل به د هغه سړي نوم هم اخلي کوم چې تاسو ته په وټساپ کې میسج راکړی ده. نو زه ورته ویم زه د وټساپ میسجان هم نه غواړم، دغه سمپل میسجان هم نه غواړم، زه صرف غواړم چې د هغو کسانو نومان دې واخلي کومو کسانو چې ما ته په موبایل کې ټلیفون راکړی ده. نو دغه رقم دوستانو کله چې تاسو دغه سټینګونه په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا کله هم تاسو ته څوک ټلیفون راوکړي نو ستاسو موبایل باندې هغه سړی نوم اخلي. دغه رقم که چیرې تاسو دغه اپشن نه غواړئ لاندې ګورو ورته لیکلی دی اناونسینګ از انیبلډ، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته راغلی اناونسینګ از ډیسیبلډ، دغه اپشن بند شو. بیا به ستاسو موبایل د هغه سړي نوم نه اخلي کوم سړي ستاسو ته ټلیفون راکړی ده. نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ ده. کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ
او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.